أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم حاجی تاسو ته صراط الذين أنعمت عليهم کې خبر شروع او یو دا چې اهدنا الصراط المستقيم دغه د کې یو نقطه ده هغه دا صدقه دې کې مونږ دغه سوال ولې و نکړلو چې اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه چې را مونږ جنت ته داخل کا نو دا ولې چې اهدنا الصراط المستقيم ځکه صراط مستقيم دا غوړي سخت لار دی کنه مونږ ته صراط مستقيم نصیب کا مونږ په صراط مستقيم باندې وچلوا دا غوړي تودې سړی ورکی رسی ډېر پریشانیاں ورکی رسی لوګي تندې ورکی رسی یا جیلونه ورکی رسی اندرنګ شهادتونه ورکی رسی ډېر یستړې مازال دی او پکار اعلان غان اللهم ادخلنا الجنه بس یا الله جنت ته داخل کا نو هغه وجه د دې څه ګولا یو د حصول جنت او یو د حصول د رضای الهی یو د حصول د جنت او یو د حصول د رضای الهی نو انسان مقصدونه دغه دواړه دي سماته جنت هم حاصل شي اور ماته د الله تعالی رضا هم حاصل شي خو د دواړو مقصدونو کې مقصد عالی د انسان هغه رضا الهی دی هغه څه شي دی رضا الهی دی س الله تعالی د ناراضه نوي او جنت کې هم وي نو انسان بیا هغه ژوند به مزي وي ورکی صحیح شو دنیا کې هم مونږ د دې مشاهده کولای شو کنه اعلی نه اعلی منزل کې پاتې کېږي خو ځکه صاحب منزل هغه تخپل نظر د رحمت نه غورځولوي هغه در سره تعلق نستی توجه درته نه کوي د مینې په نظر ته نه ګوري نو الته کې بیا پاتې کېدل ګران وي صحیح شو اګه څنګه زمونږ بزرګانو کې یو بزرګ په بری کې رسی هغه یای چې جنت کې سماته د الله تعالی دیدار نصیب نشي نو زه په داسې جنت باندې څه شي کوم صحیح شو اندرنګ هغه پښتو یو ټاپا ده کنه چې د یار دیدن چې پکې نوي الله د په داسې کلی اورو لګوي نه نو دغه یار دیدن د یار مینا د یار محبت د یار سترګې هغه زمونږ یار خو الله دی کنه عشق مجازي نه بځان ستو عشق حقيقي بګو ښا کنه نو هغه الله دی اور الله رضا ملويږي د صراط مستقيم باندې نو دی وجه سوال دی اهدنا الصراط المستقيم اور بیا صراط الذين انعمت عليهم دې کې تاسو دا خبره ذکر شو چې دا بدل دی اور ذکر د په طریقې د بدلیت د افاده د ایضاح کوي صدقه صراط مستقيم واضح شي دا هر یو سړی یې سیرزه په صراط مستقيم یم نه صراط مستقيم کوم لار دی هغه لار دی صحابه بني منعم عليهم تلدي د منعم عليهم ولا لار منعومين ولا لار اور بلدا صدقه کې الله تعالی د صراط الذين انعمت عليهم ذکر کو کنا نو اشاره دې طرف ته دی څګورا څکلا سړی ته یو شی وخدل شي کنا سیره د شی د سده خو تر څو پورې چې هغه ته یو عملی نمونه نوي مخ کې شوی هغه باندې هغه تګ نشي کولای لکه ګوره دغه ډرایوري دی کنه زه دغه جن استاد ته ډرایوري وخایم سیاره د سټیرینګ وی دغه سټیرینګ به د سینسي بیا کوزه یو کلچ دی او مینز کې بیا بریک دی او ګس طرف ته کی طرف ته ایکسلیټر دی او دسی به گیر دسی به دسی کې مخ کې پکې او بیا به کلچ را پریک دی او بیا به ایکسلیټر تخپاوي خینو څنګه دسی ته وخایم مو ته دینه به ډایرکټ لاټ یا دی گاډي ته کېنی په دیوال به دواله وي هغه ته عملی نمونه لاګي ساول به تاسو ځان سره کلندر سیټ کې کېنو او بیا به تاسو عملی طریقہ درتا کوم چې مونږ سره د ګوره د گیر دسی شو او د کلچ منی ولې کلچ به ورور د سی پریک دا به ایکسلیټر د سی ورور ورکوا دا روان شو
او به هغه د باز ته د ځان سره کین او څو سیما په مخ کې وچلوا عملی نمونه لکه څنګه اندغه لامبوې د پر اوس لامبوې والو طریقه خوانده سي ته کتاب کې ته پڑھاو کړه چیرې لامبوې وای د سی بخپې لپاره یو د لسونه دا کوي ودته کتاب کې پڑھاو کې هغه دی ټوپ کې غټ دغه کې ته ټوپ کې تاباب شي خو دې چانو کې ته ټوپ کې مرداري ورته ها نو عملی نمونه پکار دي نو د دې اهدنا الصراط المستقيم الله تعالی زمونږ سوال قبول کو ها او د ویلو صدق لار د منعومین لار دی عملی نمونه یې عمره توخدلا صحیح شو او بل دا صراط الذين انعمت عليهم دي کې یو اشاره بل دی هغه اشاره د دې چې سید ته خو صراط مستقیم معنی غواړي ته خو کامل جوړیدل غواړي خو ګوره دغه کامل جو ته اوره پورې کامل نشي جوړیدل ترڅو پورې چې تا د کامل خلکو اتباع نه وکړي ترڅو پورې چې تا کامل خلکو اتباع نه وکړي نو ته اوره پورې کامل جوړیدل نشي دوی نقطې شوي اور هغه کاملین څوک دي نبیین صدیقین شهدا صالحین دریمه نقطه دا ده سګورا صراط مستقیم به د کله د تملويږي سکله تا باندې د الله تعالی انعام وشي یعنی دا د الله تعالی په فضل باندې ملويږي انعمت علیهم ته الله ور باندې انعام کړی دی چې څوره پورې تا باندې د الله تعالی انعام ونشي کنه نو ته صراط مستقیم حاصلوله نشي اور اندرنګ څلورمه نقطه دا ده صدق صراط مستقیم سوال مونږه الله نه وکړلو کنه نو صراط الذين انعمت عليهم کې دغه الله تعالی وخدلا صدق صراط مستقیم دا یو فرضي یو خیالي شی نه دی سبداسي یو خیال کې فرض کا ها یو تصور ولا شی دی نه بلکې دا یو حقیقت لري دا یو حقیقي لار دی وګوره دغه منعومین ور باندې تللی دي کنه انبیاء ور باندې تللی دي صدیقین شهدا اور صالحین ور باندې تللی دي دا یو حقیقت لري فرضی او خیالي شی نه دی فرضی او خیالي شی مثال دغه دی کنه لکه شیخ چلی څنګه یو سوچ یو منسوبه یو اتنیس چونی باندې جوړ کړل صدقه چونه دا به زده سکم بیا به یا واخلمو یا به چرګی لاندې کېدو ما بیا نورې وې کې به له سوي ډیری شي چرګي بیا کیسه وزو ته وته وګانو مخ ته وته بیا پورا د سی کیسه یو لمبه جوړه ځانته بد شي جوړ کړل کنه خدای یو فرضي او خیالي شی نو الله فرمایل دغه صراط مستقیم دا یو فرضي یو خیالي شی نه دی بلکې دا یو حقیقت لري سدینارې باندې ډیر خلک دینه مخ کې تللی دي صراط الذين انعمت عليهم او د یو بل سوال پیدا ویږي کنه څلار د هغه خلکو چې تا ور باندې انعام کړی دی نو یره دغه انعام دا خو په کافرو باندې هم شوی دی کنه نو دینه مراد به کافر هم وي ولی کافرو باندې انعام نه دی شوی څومره غټي غټي بنگلې دي غټ غټ جیدادونه دي غټ غټ گاډي دي غټي بادشاہان دي یا دوره پوری څه خدای داوی هم کړی دي دومره پوری الله تعالی ورته څو ور کړی دي نو دغه انعام الله تعالی ور باندې نه دی کړی نو هغه جواب داده چې یو انعام ظاهری انعام دی یو انعام حقيقي انعام دی هغه باندې الله تعالی ظاهری انعام کړی دی او حقيقي انعام نه دی کړی حقيقي انعام ولا صورت هغه ایمان دی چې الله چاته د ایمان ولا توفیق ورکي ځکه چې بے ایمان څه وکنه نو دغه دنیا خو الله تعالی په نظر کې هیڅ قسم حیثیت نشته د ماشي د وزر برابر هم قدر دغه دنیا ولا الله تعالی سره نشته نو کافر ته ټوله دنیا هم ورکی نو دا خو څه انعام نه دی ځکه د ماشي وزر برابر څه قدر نشته الله سره څه قدر دی هغه د ایمان ولا دی ایمان خو هغه ته نه دی ورکړي ها اور بل دا څه هغه باندې دغه کم انعامات دي کنه دغه انعامات ورکول نعمتونه ورکول دا هم په دوه طریقو سره دي یو نعمت ورکول هغه وی نعمت او یو نعمت ورکول هغه دې د پاره نه وي سیاره دا جوړ ما ډیر خوخته دې باندې زدغه نعمتونو وروم چې دا خوشاله شي دې د پاره نه وي بلکې د هغه پکړ د هغه مواخذه د پاره وي صحیح شو نو الله تعالی څخه کفارو ته د څور کړی دي دا د دوه پکړ مواخذه د پاره دي او د دې ولا مثال څه دی مثال دې څه دی کنه لکه ګوره اوس یو پلار کوړه وبخه یو سی کنه بچو د پاره نو هغه ورته څرنګي پخې یو درې څلور تی کې هغه د الوانو ترکری کې ورته واچي ها
او بیا خاطر شروع ورته وکي پلیټ کې یک کی وتیکاوی ادوی تکیوی اغام کله اخ طرف ته کله دی طرف ته هغه زمانیم سوچ کوي چې زی وخرم ختی وخري ها نو دغه سوچونه ورته کوي اور بل طرف ته اندغه غوخه هغه کله یو میګکته یوې ګنډیره سیته هغه کله هغه ټینګول غواړي ا پنجره کې ورته کوډي کې نو دې ته دغه تیکا د څومره خسته پخا کې مسالې ور باندې واچي خوشبوداري مسالې ها چیرې دا ګنډیره څ ورته را خوم شي کنه تتش ورته کېده کچا ورته کېده بیا ورته نه رسی مو خای خوشبوداره کی خای ذایقه‌دار کی اوس خدای دغه بچی په پلار باندې اعتراض وکړي چې پلاره مو د زمان یو مو د بچیو دغه پلیټ کې د وبونه ډاکې شروع کې د ودرې کې درته چولی او دغه ګنډیره چې د پاره د څومره خسته وخه سرا کړي دي مالګي مرچکی د ور باندې سولولې دي نو دغه بچی کم کل نه دي بلکې هغه صحیح دی هغه تیکا دی او هغه د مګک ټینګولو د پاره دی او دلته بچی ته څه کومه د وخه لګي ور کړی دی ها خدا د بچی هغه طاقت د پاره دی چې بچی موخري بدني ور سره جوړ شي نندرنګي الله تعالی نعمتونه چې کافر باندې کوم دي هغه مؤاخذه د پاره دي مسلمانو باندې کم دي هغه انعام دي صحیح ان شاء الله نو دا دي کې نقطه شو صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دغه غیري دي درې استعمالات دي درې استعمالات یو خو غیر خپل معنا هغه استثناء ولا معنا ده استثناء ولا معنا اور اندرنګي غیر وصفي هم رسی ها وصفي اور اندرنګي غیرو دا په معنا د لا نافیه هم رسی په معنا د لا نافیه هم رسی په معنا د وصفي هم رسی غیرو وصفي اور اندرنګ خپل معنا خو د استثناء ولده یعنی علاوه نو دغه د کې دغه درې واړه تکول شي ها غیر ګوره وصفي معنا ور کوي وصفي معنا دا غیر مجرور دی کنه او دا عطف ته نه د صفت دی د چا الذين د پاره الذين هم محلا مجرور دی کنه صراط والذين انعمت عليهم نو بیا به د شي صدقه اهدنا الصراط المستقيم دغه منعومین سکم دی کنه یعنی دغه لار د صراط مستقیم دا د چا ول لار دی دا د هغه خلکو ول لار دی چې هغه یو صفت ایجابي لري او دوا صفتونه صفت سلبیه لري چې هغه کې یو صفت سلبي غیر المغضوب علیهم چې دسه یعنی لار د هغه خلکو چې هغه منعومین علیهم دي او لار د دسه خلکو چې هغه مغضوب علیهم ندي لار د دسه خلکو چې هغه دوالینا ندي نو دوا صفات سلبیه او یو صفت ایجابي صحیح شو اور اندرنګ چې کله الله غیرو د لا نافیه په معنی باندې شي نو بیا به د شي غیر المغضوب علیهم ای یعنی ګور صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه خلکو چې تاور باندې انعام کړی دی لا صراط المغضوب علیهم نه لار د هغه خلکو چې هغه باندې غضب کړل شوی نو غیرو په معنا ده لا نافیه اندرنګي ولد والین لا صراط الضالین وایو مولوی صاحب ها اور بل څه غیري په خپل معنی باندې شي نو بیا خو د سه اسانه دي صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب یعنی نه یعنی لار د هغه خلکو چې تاور باندې انعام کړی دی نه مغضوب علیهم اور نه دوالی حاجی اوس بل خبره ده چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مغضوب علیهم د مجهول صيغه ده کنه اور انعمت علیهم د معلومه صيغه ده نو دې کې څه نقطه ده انعمت علیهم د معلوم راوړل دي اور مغضوب علیهم اور مغضوب علیهم تاسو ته پاتې چې هغه فاعل مجهول وي کنه معلوم نه وي انعمت علیهم معلوم ولا فاعل معلوم وي کنه نو دې کې نقطه ده چې ګوره مخکې د انعام ذکر دی نو د انعام کون کې الله تعالی و خود المعلومه صيغه راوړه ځکه انعام کې د شکر ضرورت وی کنه تا باندې چوک انعام وکي نو تبي شکر ادا کوي کنه نو دی وجنه معلومه صيغه راوړله او د دې کې مغضوب علیهم چې غضب کړل شوی دی نو دا خو غضب دی کې خو شکریا ادا کول شتانه نو مجهول صيغه راوړله اوس مغضوب علیهم ولد والین دینه مراد شو دي
صراط الذين انعمت عليهم نه مراد خو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا څلور دي څلور نه علاوه بل څوک نشته. لکه تاسو ته پرون تقسیم وشو ته یو حصر عقلی وي یو حصر استقرائي وي. نو دغه اوس مغضوب علیهم ورولد والین مراد څوک دي؟ نو دي کې د مفسرینو مختلف رائے دي. یو رائے د مفسرینو دا دي چې مغضوب علیهم مراد يهوديان دي، ځکه چې دغه يهوديانو باندې غضب کړل شو. اور مغضوب علیهم نه يهوديان ځکه مراد دي کنه چې يهوديانو دغه کم کفر وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتلو د بعد د دوی ولا کفر بعد العلم، د دوی ولا کفر بعد العلم، ځکه قران مجید کې راځي کنه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله علی الکافرین. هغه خو پیژندل لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په بری کې راځي کنه س يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ د سی پیژنو لکه څنګه خپل زمن پیژنو چې دا زمونږ زمن دي. صحیح اندرنګ بیا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دغه د کې دام فرمایي چې الله تعالی خو د سی فرمایي چې دغه پیغمبر د سی پیژنو لکه څنګه مونږ زمن پیژنو، نه نه بلکې مونږ زمن د سی پیژنو لکه څنګه مونږ پیغمبر علیه السلام پیژنو. ځکه صدق اوس دغه زما زوی دی، زه ماته څه پاتې چې دا زما زوی دی، خو ماته بیبي لیدي کنه څاو دا تاسو زوی دی، خو ماته د پته نه لګي چیرې ما بیبي کو خیانت نه وی کړي. او زما بیبي په خلی باندې اعتماد دی کنه، بیبي ته یې صدا د تاوله بچی دی، نو زم دا زما بچی دی. او دغه دې کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی یې زدا پیغمبر دی، نو هغه مونږ خپل بچیو نه هم زیات پیژنو. نو اندرنګ يهوديانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیژندلو، نو بعد العلم هغه کافرانو نو مغضوب علیهم دي. او نصارا هغه گمراه شي، نصارا گمراهانو یعنی بعد العلم نو هغه خپلو هغه مشرانو په غلط لارې اخطا کړو. صحیح شو هغه کې بدعات رسومات شرکیات هغه ورکه اخطا کړو. نور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بعد العلم نصاراو څخه کوم ایمانونه وروړي دي کنه، نصاراو زیاده تر اوسه پوي نصاراو ته دعوت ورکا هغه ایمان قبلې، او يهودي سره هغه ایمان نه قبلې. نو مغضوب علیهم مراد يهود، ولد والین مراد نصارا. اور بل یو قول ورکی بازو ولدار څه مغضوب علیهم هغه کافر مراد دي څه هغه کافر مجاهر وي، کافر مجاهر را سرخه یعنی جهرن کفر کوونکی وي، قلبا لسانا کفر کوونکی وي هغه کافر. نو بیا به تعبیر د شي غیر المغضوب علیهم مراد ورنه الکافرون المجاهرون، الکافرون المجاهرون. اور ولد والین هغه کافران مراد دي صحقا قلبا کافران دي او لسانا هغه د ایمان داوا کوي لکه منافقان. نو بیا به دې کې دا ولیکو ولد والین مراد الذين یسترون الكفر، هغه خلق دي چې هغه کفر پټي، یسترون الكفر ويظهرون الايمان، هغه کفر پټي اور ایمان اظهار کوي. لوونه تکلیف کو خالی کنو مولوی صاحب ها اوس لوونه تکلیف برداشت کو بوج خود مې نه جوړیږي کنه ان شاء الله بعد کی وته ډیره फायदा درکې ها. نو الذين يسترون الكفر ويظهرون الايمان دا مرادی دا دوا قول شو. دا یو قول مفسرین ولداده المغضوب علیهم دین هغه کفار مراد دي چې هغه باندې مهر د جباریت لګیدلوي، مختومین بالکفر وي. اور ولد والین هغه کفار مراد دي چې هغه عام کفار وي، عام کفار چې هغه باندې مهر د جباریت نه وی لګیدل. درې قول شو. څلورم قول ورکې داده کنه چې ګوره مغضوب علیهم دا د مشتق ولا صيغه دي ها، مغضوب علیهم اور ولد والین دا صيغه دواړه د کمی صيغه دي، مشتق صيغه دي ها. اور مشتق صيغه د کلی وی ها، کلی کوئی شی مشتق صيغه څه شي وی کلی وی. نو څه کله دا صيغه کلی دي کنه نو اوس مغضوب علیهم فرد کامل یهود، ولد والین فرد کامل نصارا. صحیح شو. نو بیا دا کوئی فرد کامل شو یهود اور نصارا. اور بیا لاندې افرادو کې ګوره فاسق فاجر دی هغه دوالین کې رسی، فاسق او فاجر هغه دوالین کې رسی. اور اندرنګ قتل عامت کوونکې هغه مغضوب علیهم کې رسی کنه. نو دغه مراد څور نه واخلې کنه مغضوب علیهم دغه تشریح وکي چې دا دواړه ټکی دا مشتق دي اور مشتق دا کلی وی ها.
نو څکله دا کلی وي نو مغضوب علیهم فرد کامل یهود اور بیا ورپسې لاندې د سرچا لکه قاتل عامد هغه هم مغضوب علیهم دي ولد دوالین فرد کامل نصارا اور اندرنګي د هغه بیا لاندې افراد نور هم شته لکه فاسق او فاجر وغیرہ وغیرہ حاجی اخر کې دی امین نو تاسو ټول یو امین دغه امین یل دا مستحب دی ها دغه امین یل د څه شي دی مستحب دی ځکه دغه امین دا اسم فعل دی په معنا د استجب نو دغه ځکه دعا وشوله نو امین استجب یعنی دعا زما قبول کا نو څنګه لکه منځ کې ویل مستحب دي کنه منځ کې نو اندرنګي منځنه بغیر هم ته سوره فاتحه وی کنه نو دا یل مستحب دي اوس خطا سو ذهن کې سوال راځي چې دلته لیکل شوی ولې نه دی ها دلته دا لیکل شوی ولې نه دی پکاره لیکل وی کنه نو هغه جواب دا دی چې دا ځکه نه لیکل شوی چې دا جزء من القرآن نه دی کنه دا جزء من القرآن نه دی نو دی وجنه نه دی لیکل شوی نور یل دی مستحب دی سورۃ البقرہ ورپسې سورۃ بقرہ ده دا مدنی سورۃ ده نزول په اعتبار سره 87 نمبر ده 86 سورتونه دینه مخکې نازل شوی دي اور اندرنګي موجوده ترتیب کې دا دویم نمبر کې ده سورہ متوففین نرست نازل شوی ده بعد از سورہ متوففین اور سورہ انفال نه مخکې نازل شوی ده قبل از سورہ انفال بعد از سورہ متوففین او د سورۃ البقرہ ربط ما قبل سورۃ سره ځکه چې نزول په اعتبار سره خدا 87 نمبر دی کنه او راوړل دي دویم نمبر کې نو ربط څه تړون خوشتا کنه نو هغه ربط او تړون څه شه دي نو دغه مفسرین حضرات بیانې دینه مخ کې مونږه سورہ توبه پوری یو کنه سورہ توبه پوری نو سورہ توبه پوری دغه ربط آسانو الفاظو سره ځان سره نوٹ کوخه آسانو الفاظو سره یو ربط بیانون درته مضمون په اعتبار سره ګوره زمونږه تفسیر آغاز بسم الله نشوي دي اور بسم الله نمخ کې د قران مجید آداب او ندی تعوذ هم ویل شي او دغه تعوذ کې اعوذ بالله کې تیخ تکول دي شیطان نه او تاسو یې شی او بسم الله کې دغه بعد الساخ د پاره رسی تچکیدو د پاره نو مونږه شیطان نه تختو الله تعالی سره خپل ځان خخو الله کوی ځان منګولې خخو صحیح شو نو اوس تعوذنا رب داله سګوره اعوذ بالله کې نفر من الشیطان الى الله نفر من الشیطان الى الله اس اللہ چوکتے الذي فتح لنا ابواب العلوم الذي فتح لنا ابواب العلوم والمغفرة والرحمة زر بلی کو ټایم بچت شي الذي فتح لنا ابواب العلوم والمغفرة والرحمة بالفاتحة ګوره سوره فاتحه سره ربط جوړ شو کنه او سوره بقره ده نو موږ ویلو ایاک نعبد نو سوره بقره کې لا نعبد البقره کالیهود موږ د بقره عبادت نکو يهوديانو په شان دي سوره بقره جوړ شو سوره آل عمران نو بیا ویو چې لا نعبد آل عمران کالنصارى مونږ د آل عمران د بیبي مریم اندرنګ د عیسی علی السلام عبادت نکو کالنصارى لکه څنګه نصاراو کړه دي سوره آل عمران جوړ شو ورپسې سوره نساء ده نو ولیکو ونؤدي حقوق النساء مونږه ادا کوو حقوق ته زنانو لا کل مشرکین نه په شانتی د مشرکانو سوره نساء وشوا
به سوره مائده ده لا نقتل علی المائده مونږ په دسترخوان باندې جګړې مګړې نه کوو ها دسترخوان باندې جګړې نه کوو ګره كالنصارى لا نقتل على المائده كالنصارى سوره مائده ولګی دا بیا ورپسې دی سوره انعام لا نجعل الانعام لغير الله لا نجعل الانعام لغير الله مونږه انعام چرپیان د غیر الله لپاره نه ګرځو کل مشرکین په شانته د مشرکانو نو سوره انعام ولګیدل اوس کله ګوره دور الله وسونه مونږه الله تعالی سره وکړو کنه سی الله مونږ به خاص د تا عبادت کوو د بقره عبادت نه کوو د آل عمران عبادت نه کوو د خځو حقوق ادا کوو مشرکانو په لارې باندې نزو میراث کې به حصہ ورکوو ورته اندرنګ بیا په مائده باندې هم مونږه جګړې نه کوو او دغه جناوران دي مشرکان خو لات منات عزا په نامه باندې ورکي هغه په نامه باندې وقف کوي مونږه دا کار هم نه کوو اوس مونږه الله تعالی نه دعا کوو سوره اعراف کې اللهم لا تجعلنا على الاعراف اللهم لا تجعلنا على الاعراف یا الله مونږه په اعراف باندې ما ګرځوا مونږه ډایرکټ جنت ته داخل کا اللهم لا تجعلنا على الاعراف مونږه ما ګرځوا په اعراف باندې اور مونږه ما ګرځوا هغه خلقونه یدسي اللهم لا تجعلنا على الاعراف اور او سوره انفال دی ورپسې واخذ منهم الاموال مونږه هغه خلقونه ما ګرځوا څه هغه مالونه خستل شي سوره انفال اور مونږه ما ګرځوا ويقاتلوا حتى يتوب تر دې پورې چې هغه توبه وبسي توبه النصوحه كتوبه يونس عليه السلام سوره توبه جوړ شو کنه وَأَخَذُوا مِنْهُمُ الْأَمْوَالِ سوره انفال اور اندرنګي الذين يقاتلون حتى يتوب توبه النصوحه څنګه خلکو سره مونږه هغه خلکو نه ما ګرځوا څنګه سره دومره جنگ وکړل شي دومره جنگ تر دې پورې څنګه به توبه وبسي توبه النصوحه كتوبه يونس عليه السلام نو رسول يونس عليه السلام سره جوړ شو صحیح دا مضمون په اعتبار سره ربط او د سوراتونو اخر په اعتبار سره ربط ګوره غیر المغضوب عليهم ولا الضالين الذين غضب عليهم وضلوا بترك العمل بهذا الكتاب الذين غضب عليهم اور وضلوا بترك العمل بهذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه سوره بقره سره جوړ بیا سوره بقره اخر څه شه دي فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين باسمائك الحسنى الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یعنی مون امداد وک په قوم کافر باندې په سبب د خپل خستا نمونو په برکت د خپل خستا نمونو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اور بیا سوره آل عمران اخر څه شه دي لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون بالتقوى یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده تاسو کامیاب شو په تقوا سره نو سوره نساء کې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم د سوره نساء ولا اخر والله بكل شيء عليم د سوره مائده ده کنه والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی نو فيعلم عقودکم وعهودکم نو الله تعالی عالم دی په تاسو عقود باندې تاسو عهود باندې یعنی وعدو باندې یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود صحیح شو اندرنګ بیا ورپسې سوره انعام ده او د سوره مائده ولا اخر والله على كل شيء قدير الله تعالی قادر دی نو ومن قدرته د الله تعالی د قدرت نه دی سوره انعام اول څنګه دی الحمدلله الذي خلق السماوات نو ومن قدرته انه خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اندرنګ بیا ورپسې سوره اعراف دی او د سوره انعام اخر هغه څه شری انه لسريع العقاب وانه لغفور رحيم انه لسريع العقاب للكفار والمشركين
للكفار والمشركين وانه لغفور رحيم بك پتا باندې مهربان دی پیغمبر علیہ السلام. نو بیا مخ کی سورہ اعراف فلا يكن في صدرك حرج تا پسینه کې تنګیر وستل ندی پکار پتا باندې خو مهربان دی کنه وانه لغفور رحيم بك فلا يكن في صدرك حرج. اور بیا ورپسې سورہ انفال اور د سورہ اعراف والاخر وله يسجدون بخلاف الكفار الذين لا يسجدون يقاتلون ويؤخذ منهم الاموال. يقاتلون هغوی سره جنگ کول شي ويؤخذ منهم الاموال اور هغوی نه اخستل شي مالونه ويسالونك عن الانفال ان الله بكل شيء عليم. الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی. نو ځکه الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی نو ولي کفا اعلمکم تاسو کې ټول نه خ عالم خ په چوک دی الله دی. نو لہذا الله تعالی د خپل علم پرانا کې فیصله وکړه تبرؤوا من المشرکین ببراءه لتعلقی وکړه د مشرکانو نه براءت وکړو په براءت سره براءه من الله ورسوله. صحیح شمولی سے